او د سیبت سیره چې راستانې ونې مینه بابا ټپي ولې کې ما غوږونه وخوړل رنګې تنګ د ګډۍ په چلولو کې د موږ خو ستومانه کړو ښه اخره کې مانه خو چې راځي اخره کې به موږ ته مزدوري راکړي نه دا خو مېلمستیا وه که نه تا موږ نه چې اوس د خوا لکه مخه کتیا ده بابا تو بابا بابا دا د غنمو را یاره او ګېډۍ راواچوه بنګړي راغلي دي دغه جنکو ټپه ده نغمې ویلې مونږ هم ویاره دا وایې که نه کلو کوي ګوتې به فرې کې کلو کوي ګوتې به فرې کې پلار ته دې وایه چې لوګرې واچوي نه سلامونه فانوس افغانستان لیدونکو جوړ په خیر په دې هیله چې روغه جوړ اوسېږئ قدرمندو لیدونکو کلیوالې ساحې ته راغلي وو دا کلیواله ساحه د ممندرې باسول ساحه ده او تاسو ګورئ ماشاءالله چې شاته یې ښکلي غرونه د غرونو په منځ کې شنه سرسبزه پټي او په دې کې زیړ غنم او زیړ پټکی نو لیدونکو د خپرونې کوربه زه سراج الدین پژواک او په څنګ کې راسره بل لوګری ولاړ دی شفیع الله همدرد صاحب نو دلته راغلي یو ښکلې جالبه او همدارنګه په کلیوال انځور برابره خپرونه چې په کلیوال ژوند کې لو څنګه ترسره کیږي او په اصطلاح بتریشل څنګه کیږي که نه او بله خبره دا چې څومره زحمت ویستل کیږي تاسو چې په ښار کې دا 14-15 روپۍ افغانۍ د بوجۍ اخلئ تر شاید دومره زحمت دی دا دور ما څنګه راخیستی دی نو راځئ لیدونکو خپرونه پیل کوو مخکې له دې نه چې زه خپرونه پیل کړم خپل درانه همکار ته ښه راغلاست یم ستړی مه شي السلام علیکم ښه جوړې خیرت د قلاري د پجواک صاحب ډېره مننه دا لور دې چا پسې راخیستی د تا نه کلوي وای خدای دې نیک کړي لو کوو ښه نو همدرد صاحب ځو خپرونه به ریکارډ کوو په ټنګه وکنه مکه لور خراب نو داسې کار به وکړو چې لو به هم ورسره وکړو پنډونه به هم ویسو او لو یو نه که نه لو نو پنډونه به هم ورسره ویسو په څنګ کې داسې ترشل به هم وکړو او دلته به د کلیوالو سره مرکې هم وکړو صحیح ده که نه رزق مسله ده دې کې ثواب هم دی دا باید وشي او دلته به خلکو سره به مرسته هم کوو کلیوالو سره به خپرونه هم کوو د دې په اړه چې دا څومره مشکلات بس خبرې مه اوږدوه شفیع الله خبرې خوږې دي خوږدي دي راځئ لیدونکو خپرونه پیل کوو د پیل نه تر پایه پورې راسره پاتې شئ د خپرونې او د کلیوال رنګ نه خوند واخلئ
بابا له خو ډېر ږده که نه څه کې دغه کېږه له بیا ستړی کېږم که نه ما ورته کېږده ماړه دا شی بابا ته لا بل واده غواړې واده د دې غنمو پورې څه کار دی کمقله ده خو غونډې وشاندل بابا کار کوه مه کمقله بابا مې ته یو نصیحتونه څه درته کومه دا څه شی شو وړه که نه دي نه نوی دا اسانه de juan, de que camaca, bestia ya. بابا 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 لازم تكشين ده انك پړې بابا خوک شو بابا خوک شو بابا مړکې مې ما پنم تیار ده ونیسه در پیشای کوم ها خپلار دی ته بچا چې وې څنګه 10 روپۍ ولې مې درکوم بابا غنم خرابي کنه 10 روپۍ به بدم درکوم قسم بابا غنم خرابي زه خیر ده بابا ټپې کوه کنه څنګه بچا بابا ریوس گیر دی خدای پاک مازیګر کې واخله د ټي وي باز دې دغه وشو ها غون غنم دی خراب کړ مړه خدا ورشي مړه را بابا غون دا ته پښه کده پښه کته بابا زمام درون دی دواړه چندان پرزي نه ځان دې لګا چې یا کمکړه نه هو خپلار او دې نه ګوري بس موره وای دې اتاره مخ شم بابا باندې ما لیدونکو کلیوال څومره زحمت وباسي څومره تکلیف وباسي غنم ری بدا ګوره زما ډډې دومره خیره نشوي دا زما همکار زما بابا نه دی هدف مو دا چې کلیوال ژوند څومره سخت دی مشقت سختۍ نه ډک دی چې بلاله هغه سپین بریتونه دي نو داسې کوو لیدونکو خپرونه بله برخه هم لري دا زموږ تمثیل برخه وه راځئ راسره پاتې شئ بیا هم قدرمندو ستړي مه شئ جوړ په خیر دلته مشر لګیا دی پټي کې لو کوي یو څو دقیقې به خبرې ورسره وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام ښه جوړ ډېره مننه خوشحاله اوسئ لیدونکو ته یې ځان ور وپېژنه زه عصمت الله ننګرهار مومندرې باسوالی اوسېدونکی یم
ها او نور څه ویل تخلص دې نشته لکه تخلص مې زخمی بې څوکه اوهو زخمی او بې څوکه غنم لري پټي لري انډیوالان لري څنګه زخمی مزدوري کار دی مزدوري باندې لګیم وروره ها مزدوري باندې لو کومه ها روزانه لو چې دی 2 منې دی او مزدوري په حساب دی 800 کالدار کې 200 افغانۍ ورکوي ها او بس په مزدوري کالدار اوس ملانه دی ورکې شي کالدار هم شته افغانۍ شته ګر څو چا سره کمر پېښند ورکوي تا وې د ونه وکړ چې زخمی او بې څوکه دې تخلص معنی څه مطلب بې څوکه دغه ته وایي کنه چې ډېر پاملرنه څوک چا باندې ونه کیږي چې دغه ونه کیږي خپل خپلوان پسې سبا سړی ګرځي کنه نو خپلوان موږ هم لرو خو زخمی دی زخمی د سیمه چې لږ زخمی شوی ما چې شوی دولت لږ زخمی ما زخمی وي الله دې تا ته صحت درکړي الله دې بې درده کا دا غنم دغه یو بندکې په څومره وخت کې ورېبي یو بندکې 1 غنټه کې ریبل شي ان شاء الله 1 غنټه خو ماشاءالله ډېر چالاک دی ان شاء الله 1 غنټه کې ریبل شي دا چې ملګری هم د سره کندوستان سره یو بندکې کې ته لګي بل بندکې کې بل ملګری لګي کنه ایو بل ټپي ورپسې کوي وټه خو دې لیدونکو ته وایي دې لا غنم مربوطه ولا دا ټپي خو موږ څنګه یاد نه دي خو تاسو ته وایي او مهرباني او دا لو شکایې وای ګوتې به پرې کې او پلار ته دی وایي چې لوګری ونیسي نه ها بل شته که نشته او چې ولا چې ټپو والا ډیر نه خو او نه خو پکار دی سندرغاړي دی ولا ټپي مې هغه د نغمې وکړ لاو د غنم یار لاو د غنم را یار او ګډه را واچو بنگړي راغلي دي دا جن کو ټپا دا نغمې ویلې مونږ مې یار دا وای کنه چې ګډي را واچو بنگړي راغلي دي څه مطلب ګډي را واچو د غنم بس هم د غنم باندې مطلب بنگړي واخلي سړی خپل دغه په اصطلاح د مزدوري کاروبار یا مطلب ته چې اوس لګي زحمت وباسي خپل حلال رزق ګټي څومره په خوشاله بس یو اندازه یو بس خپل حلال رزق ګټو خو سات تیریږي کې وخت تیریږي ها په زړه دې څه ارمان دی په زړه مې څه ارمان نشته دی نشته کنه خپل ځمکه نه لري خپل ځمکه لرو خو کمه ده یا جربه یا نیم جربه هغه کله دا شی چې د لو په وخت کې د ګوته غوسه کړي ونه ګوتم غوسیږي پیدا کوي ټوټه دا ځینې په زور قصدن ولاس مطلب پټی ته کوي به بهانه کې ذکر نشم نه هغه خو باندې کوي به کار نه کوي به کار نه کوي پر خپل پټی اول کانی یې څوک راولي او ځان ذکر وباسي هغه به کول شي ګوته ولاس ما ګوته غوسه شو ته کینه بالکل ډیر من خوشاله اوسېږي لیدونکو ته کوم پیغام لري مهرباني سنشته دا چې په رمضان تاسو را له پښتنه مو کړه ژوند دی اوسئ رمضان چلو کوي ګوت باپري کې کانا لارته دی وای چلو ګری واچ کوي نه کلو وای کسه شوې نه غواړم چې کو دې راخو بابا دغه ما بابا نه دي دا لوري دې کو کې واچم کینا دسه کینه بابا کارو کا سوا نو ته خو دسه کینه ستاوي کینه کنه نو ته سبا نه چیرته ته دی بابا میګي می خوشی کړی نه ترشکی ته ناسي سم کینه ما غوندي ها تیار خو ټول مده تیار ډوډۍ خوړلې ده بابا دې پټکی مکه خو کار کوم نو څنګه چې کار نه کوم ګوره خبره وره مور ته دی ونه وې ښه چې پلار راله پکار شو ورته اوس ورته دې مې نه 10 روپۍ در کوم ها 10 روپۍ بابا لږ وره مور ته ونه وې چې دا پلار مې را باندې پکار شو ګوره دا غي دې ټینګې نه و بابا جان لو شروع غنو بابا جان ته دې غوسه ما دې ګر چې څنګه تې شو کنه او د سیبت تیره چې راستالې ونې مینا بابا ټپي ولې کې ما غوږونه وخوړه او ستا مور مې ډېره یادېږي کار کوه بابا سم شه کنه نو مور ته دې ونه وې ګوره ښه بابا غلطې خبرې مه کوه چېرته تللی سبا یې د سر کوده یا خو بابا هغه کوو ها بلا ما ته واده کله کې دا غنم چې وځي ما ته به واده کې بچیا که رښتیا را باندې وې که نه زه په خپل واده ډېر پښېمانه یم خو څه وکړو دا خو بس پوه نه شو که نه نو بابا ته دا شی که دا خو لا که صحیح کار بابا جانه داسې نه وي که نه نو ته به بیا څه شی خورې تیږې به خورې همدغه دهقاني ده چې بس د خلکو د رزق مسله پکې جوړه ده راځه صحیح ده چې دی لو کې ما ته ضد وهو کار څوک مخکې راوړم هغه به واده کړي راځه ضد زما ورته ها داسې وې شروع شو د دې ته پلار سره مقابله کې ما ستا مقابله بابا جانه اوس لو ته ګورې ما 10 کاله دکاني کړې ده
او تا بیخي نه ده کړې بچیا ته پیدا هم نه وې که نه هغې وخت کې زه ژوندی وم ښه ژوندی خو مړ خو نه وې که بچیا تا زه اوس هم ځوان یم ښه او که نه بابا دا د مخامخ کور دې غون سپین شوی دی چا ته وې تا ته یم ګیره ورپسې مه ځه دننه میموري کارت مې صحیح دی سرکو دی دا خو چې اوس دا کولمو کې واچوم لکه کلمې خو لاندې که ته غلط شې بچیا بابا مور ته دې ونه وې ښه او ته هوټلې بل خوا بابا جانه کار وکړو ښه چې دا ترشل ساحې ته به ورځو که ترشل هغلته ولاړ دی ترشل ته به ورشو څنګه چل هغه روډ دی چې را نه وړه ای بابا ترشل کوو ښه دا پټی سبا ته پرېږدو ښه ځکه دا غنم شنه دي چې بابا یې خو ما ډېرې کمه کړي چا ته وې تا ته مې نه وې غنمو ته مې وې بس کوو نه چوکي به وکړو چې د بابا جانه داسې کوو ښه دغه غنم چې دی شنه دي هغه پاس پټی چې دی ته یې راغه شوی دی او لاړ به شو لږ پنډونه به وچلو هغه ځای ګوري بابا جانه هغه پاس دا غنم وخېجو که سبا شپږ نیمې بجې راغلم نو وګوره ته نه وې دا ټول کار ما وکړو بابا یې که نه بل واده غواړي ګپ نه دی ځه چې ځو ځو راځه چې ځو راځه مشر پلار دی بابا جانه مخکې شه که نه بیا هم ستړي مشه لیدونکو تاسو ځینې صحنې وکتلې دا چې ترشل اوس نیم شوی او نیم پاتې دی وجه څه ده ولې ودرېده سلام علیکم وعلیکم سلام وروره ښې جوړې په خیر یې ډېره مننه خوشحاله اوس څنګه یې الله دې خوشحاله کړي لیدونکو دې ځان ور وپېژنه زما نوم لال ولي دی د مندرې د ولسوالۍ اوسېدونکی ډېره مننه خوشحاله اوسې که ته شو کې د سخت کلک لاسونه یې اخیستومان یې لکه چې اوس ښه یې ولدې چې ترې شلم کوم دا خو اسانه کار دی غنم رخله او پاس د خور کې وراچوه اسانه دی خو چې کله ته دلته غنم هم راخلې دلته یې ورم چې دا کیمرې ته لږ مخ ورته وښه نو بیا به تا ته پته ولګي اوس ترشل نیمۍ کې بند شو ولې دا هغه څه کسان غنم راوړي دلته غنمو ته زه ځان لایم راچولی ته دوه کسان دلته غنم دغه کوي بوجو کې مچوي ته خو د وجود نه ډېر چست ښکاري که نه زر زر ورځه ورخلې وراچوه هسې نه چې ته ورخطا شي نه زه نه ورخطا کېږم بیا هم څنګه د غنم وتون څنګه دی مطلب غنم وځي که نه انشاءالله الحمدلله ډېر ښه دی مطلب ماشاءالله دانې ښې دي او گزاره کوي بس د شکل نه ښې ښکاري ځکه وږی م غټ دی او د ډنډر یې م ښه دی بوس به مې فکر کوم ښه هغه غنم به م ښه وي نه انشاءالله ښه دي خوشحاله وي ښه دا چې د لو په وخت کې ترشل په وخت کې یو بل سره ټپې وایي ټپیزې وایي که نه نو دغه د لو په مطابق مهرباني او څو ټپې د لیدونکو ته ووایه والله چې زه ډېرې خو نه راځي خو هغه لږ ووایه لږ ووایه زه خیر دی هغه یو ټپه ده وایي چې لو که یې ګوتې به پرې کړي پلار ته دې وایي چې لوګري ووایي په دا ټپه مې ساه به تکراري شوه بله شته ده سره بله هغه نغمې او بله سندره کړې وه چې لو دی د غنمو یارو ګیډي را واچوئ پنډې راغلي دي د ټولو دا سندره زده ده ښه فکر کوم د غونډه ورځ سندرې اوري نو خامخا چې لو کې مصرف یې خو سندرې به اوري ډېره مننه او څو نفر در سره کار کوي په دې ځای کې دې ځای کې اوس فلحال 15 کسان هغه په مزدوري دي که نه خپل کور نه د کور والا یو دا د ګډۍ په چلولو کې د موږ خو ستومانه کړو ښه اخره کې مانه خو چې راځي اخره کې به موږ ته مزدوري راکوي نه دا خو مېلمستیا وه که نه تا موږ نه چای وڅښه ډوډۍ او مېلمستیا یې مفتو کې راباندې وکړه دا خو زموږ دغه رواج دی او دغه موسم کې مطلب چې لونه ورسېږي که نه غنم ورسېږي دلته خو اکثره د هندوانو موسم هم وي که نه دلته څنګه چل د هندوانې څنګه دي هندوانې په رسېدو کې ستا پټی شته که نه چې راباندې وخوري زما دغه پټی دی غنم راپورته خورې نه ډوډۍ خو همدې نه پخېږي ډېره مننه خوشحاله اوسې چې موږ دې خپل وخت راکړو الله دې خوشحاله کور ودان نور کومک درسره وکړو خوشحاله اوسې الله یې لره خوشحاله